ومنخه د امن خوریده دا د قیامت یو نښه ده چې امن به خور شي او دا نښه هم را پیښه شوې ده. حدیث پې واورئ، د ابو هریره رضی الله عنه روایت دی، امام احمد بن حنبل رحمه الله راوړی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی لا تقوم الساعة حتى يسير الراكب بين العراق ومكة لا يخاف إلا ضلال الطريق. قیامت به د هغه وخته پورې نه راځي چې څو پورې داسې امن نه وي راغلی چې یو سړی به یوازې د عراق نه مکې ته راځي، سفر به کوي او دی به نه هېرېږي مګر د دې نه چې لار رانه خطا نه شي، داسې امن به راځي. یو حدیث کې دا راځي، عدي بن حاتم رضی الله عنه، عدي بن حاتم دا صحابي دی او د حاتم الطائي زوی دی، هغه مشهور سخي انسان چې په عربو کې تېر شوی دی، دا د هغه زوی دی، حاتم الطائي زوی عدي بن حاتم رضی الله عنه. هغه وایي چې بین انا عند النبي صلی الله علیه وسلم، وایي زه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره ناست وم، اذ اتاه رجل فشکا الیه الفاقه، یو کس راغی په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې او د غریبۍ شکایت یې ورته وکړو چې یعنې غربت ډېر شوی دی. ثم اتاه آخر، او بیا دویم کس راغی فشکا الیه قطع السبیل، هغه ورته شکایت وکړو چې یا رسول الله په دې لارو کې ډاکوان ماکوان دي او شوکې کوي او زموږ نه مالونه وایي. فقال، وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی یا عدي ای عدي هل رأیت الحیره، حیره علاقه دې لیدلې ده؟ وی کوم ځای کې؟ عراق کې. وی قلت لم ارها، ما ورته چې یا رسول الله لیدلې مې نه ده، خو وقد انبئت عنها، نور خبر ته یم اورېدلې مې دي چې داسې یوه علاقه ده او د هغې نوم حیره دی. وی ما ته وی چې فإن طالت بک حیات، ای عدي که چېرته اوږد ژوند درته میلاو شو که نه، لترین الضعینة ترتحل من الحیرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله. ای عدي که چېرته ژوند درته میلاو شو که نه، نو دغه وخت به ته وینې داسې وخت به راشي چې یوه ښځه به روانېږي یوازې د حیره علاقې نه مکې ته به ځي، طواف به کوي او دا به نه هېرېږي مګر د یو الله نه، نور به د هېچ چا نه نه هېرېږي. وی ما سې زړه کې ووایي چې فأین دعار طی الذین قد سعروا البلاد، د طی علاقې ده بدماشان به ګوره په دغه وخت کې کوم ځای کې چې دا ټول ملک هغوی بلوه کړی ده او فساد یې جوړ کړی او ډاکې کوي چې دا خلک به ګوره څنګه ختمېږي. ولئن طالت بک حیات لتفتحن کنوز کسرا، او که ژوند باندې اوږد شو که نه نو ته به د کسرا خزانې ویني چې دا به الله تاسو له درکوي. لږ ساعت مخکې تذکره وشو. ولئن طالت بک حیات، او ای عدي که چېرته دا ژوند دې اوږد شو که نه، لترین الرجل یخرج ملء کفه من ذهب او فضة يطلب من يقبله منه فلا يجد أحدا يقبله منه. دومره غنیمتونه او مالونه به راشي د مسلمانانو سره چې یو سړي به د چونګ ډک کړی د سرو زرو نه او د سپینو زرو نه، او بهر به ګرځي چې څوک یې رانه واخلي، او بچه یې صدقه کم خو څوک به ورته میلاویږي نه چې هغه یې ترې واخلي. او دا علامه چې داسې امن به خور شي، دا د صحابه کرامو په دور کې راښکاره شوې ده. نو د قیامت په وړو علاماتو کې یوه علامه دا ده چې امن به څه شي؟ خور شي. او دا نښه د صحابه کرامو په دور کې راښکاره شوې وه. داسې امن او امان راغلی و چې د عراق نه به یو زنانه یوازې روانه شوه، یوازې په سورلۍ باندې، او مکې ته به لاړه، طواف به وکړو، حج به وکړو، او بیا به واپس راتله، او دا به نه هېرېده مګر صرف د الله نه به هېرېده. والله یې داسې امن او امان بیا راولي د مسلمانانو په ملکونو کې. امن اصل مشکل څه دی؟ ولې د ډېرو مسلمانانو ملکونو کې امن نشته؟ اصل وجه دا دی چې موږ هغه اسباب پرېښودي د کومو د لاسه چې امن راځي، هغه نه لټوو او ګرځو په امن پسې. دا مشکل دی زموږ. د ټولو نه غټ سبب د امن د راتلو هغه د الله سبحانه وتعالی شریعت نافظول. لکه دې ملک ته وګوره،
څنګه امن او امان پکې دی وجه هغه د برکتي ملک چې دلته توحید عام دی نو چې یو سړی د شریعت نه لري او په ملک کې توحید نه او په هر ځای کې درګاهونه او دربارونه او په هر ځای کې پیر پرستی او قبر پرستی او په هر ځای کې د صوفیانو د مذهبونه او په هر ځای کې بریلیان او شیعهګان او هر یو ته ازادي نو څنګه به امن راشي په هغه علاقه کې د امن د راتلو لار الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون چې کوم خلق توحید ومني آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم او بیا د توحید ګډوډ نه کړي د شرک سره اولئک لهم الامن الله به دې خلکو له امن ورکوي او زموږ د ملک غټه مسله هغه بدامني ده نو ته بیا دې ته وګوره زموږ په ملکونو کې د دربارونو ته او د درګاهونو ته او د قبر پرستۍ ته او پیر پرستۍ ته چې د اسمان سره خبرې کوي او که نه کوي دومره ډېره ده نو څنګه به امن راشي الله سبحانه وتعالی دې زموږ د دې ملکونو نه دا پیر پرستی او دا قبر پرستی او دا شرک او د شرک دا ډېرې ته الله ختمې کړي او الله سبحانه وتعالی د مسلمانانو په ملکونو کې امن او امان راولي خصوصا الله سبحانه وتعالی سعودي عرب کې د امن او امان قایم او دائم لري او الله سبحانه وتعالی زموږ ملک پاکستان کې او دغه شان په افغانستان کې د الله امن او امان راولي هلته چې کومه بدامني ده الله سبحانه وتعالی د هغه ختمه کړي او هلته چې کوم غریبي او فقر دی او مسلې دي او مشاکل دي الله سبحانه وتعالی د هغه ټول په خیر خیریت سره ختمې کړي